السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولی شو چې یو چا ته په واتساپ کې ځان اپلاین وښیو، یعنې هغه پوه نه شي چې دا انلاین دی که اپلاین دی. نو رابشئ خپل واتساپ به د دې لپاره راکولاو کړئ ملګرو. چې کله مو واتساپ راکولاو کړه تاسو به اصلي صفحې ته راشئ. دلته چې دی ملګرو تاسو به راشئ دغه پاس درې ټکو باندې به کلیک کوئ. په دې درې ټکو مو کلیک کړه ملګرو، بیا به راشئ په دا 5م نمبر سیټینګ باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په سیټینګ باندې کلیک کړه ملګرو، دلته به راشئ ملګرو تاسو په دې پرایوسي کې باندې به کلیک کوئ. په دغه پرایوسي ګورئ ملګرو، په دې به ورته کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه ملګرو، بیا به راشئ دلته به لاست سین اینډ آنلاین دغه باندې به کلیک کوئ ورته ملګرو. چې کله مو په دې باندې کلیک کوئ ملګرو، دغه ګورئ ملګرو دغه ګورئ ملګرو، دا به دې خانې ته راوړئ دې لاندې ته، او دغه به چې دی د بلې خانې ته راوړئ. نو تاسو چې کله دا سیټینګ وکړه بېرته به راشئ شاته ملګرو، دغه شی به دغسې وي دغه، نو دا به چې دی اپ کوئ، بند به یې کوئ. نو تاسو چې بیا هم چاته میسیج کوئ نو تاسو به ورته په واتساپ کې هغه ته چې دی اپلاین ښکاره کیږئ.